اکبری صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عدالت و آزادی. با سلام درود خدمت جناب وزیر صاحب، خدمت محمدی صاحب، خدمت همه بزرگان حاضر در تالار. من یک سوال دارم، البته محمدی صاحب دو جزء داره، بسیار کوتاه. اولی که جناب وزیر صاحب، افغانستان در کجای سیاست خارجی دنیا قرار دارد در شرایط فعلی، در حاشیه یا متن؟ یک جزء سوال دو، اگر ایالات متحده آمریکا آماده شود که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، آیا شما حاضر هستین که پایگاه امنیتی بگرام به اونا واگذار کنین؟ چنانچه که آقای ترامپ هم گفته است که اگر ما رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا یعنی تعیین شدیم، چون انتخابات 2024 است، ما میخواهیم که میدان هوایی بگرام تحت شعاع ما باشه. آیا شما حاضر هستین که این میدان هوایی به اونا واگذار کنین؟ سلامت تشکر. باشید. معیار صاحب لاس جکړی تو حاضر هستی؟ من حاضر نیستم قطعا، ولی به خاطر از اینکه چون ما اگر شما را به رسمیت بشناسه هدفی است. نه اگر شما را به رسمیت بشناسه تو میتی؟ ما قطعا به ما خط سرخ است. معیار صاحب ته مایک ورکړئ چې کونډې هغه خاطره هم راته ووایي. ډیره زیاته مننه محمدي صاحب او وزیر صاحب ته هم ښه راغلاست په دې خپرونه کې. تاسو یادونه وکړه د وزیر صاحب څخه پوښتنه وکوله، خاطره هغه وزیر صاحب چې یادونه وکوله په هغه وخت کې د وخت د حکومت امنیتي اداره ټوله شمشاد ته راغلې وه. اصل هدف دا و چې دا مرکه بنده شي. په هغه وخت کې موږ حتی دې ته حاضر شولو چې دوی ته دغه مرکه ور وښیو که چېرته د اصولو یا د ګټو د دې د نظام خلاف کومه خبره وي هغه موږ کولی شو تر لرې کړو. خو په ټوله کې خبره دا وه چې دوی د متقي صاحب مرکه نه غوښته چې نشر شي. زما خپله برداشت و که چېرته دا مرکه د بل چا سره وه نو کدای شي دوی اجازه ورکړي. دا د ما برداشت. پیگیر صاحب سره میزبانه کړې وه. متقی صاحب گرامی بسیار کوتاه سوال میکنم. آیا شما از این کلمه سرپرست دیگه خسته نشدین؟ نه. چی وقت ما مطابق قانون یک وزیر داشته باشیم؟ فقط اینی میخواستم، یعنی یک نظام قانونمند. کور آباد. د محمد خیل صاحب مهرباني. متقي صاحب تاسو څنګه په خبرو کې ویل اته درس هیوادو کې تاسو نمائندګي او د امارت اسلامي نمائندګي ده او ټول یو تصحیح به وکړم، یو اته درس هیوادونه دي، ما ول اته درس نمائندګي اته درس نمائندګي ولې دنیا کې څه کم 200 هیوادونه لري هیوادونه راځي دلته وکالات اجرا کوي. وکالات په ډېر ښه صورت راځي وزارت خارجه ته، وزارت خارجه نه کله چې صادر کیږي به مراجع دغه کې فاقد صلاحیت دي. دغه یو غټ مشکل دی خلکو دی. کور دی آباد. متقي صاحب راځو همدې ځوابو ته به راسو. بیا یو دوه پوښتنې لرم، ذاتي به که وخت پاتې و ښه په ښه کنی خدای پاماني وکړه. جناب مجددی صاحب واقعیت است که رسانه ها رولی بسیار مهم داره و ما همیشه به این فکر هستیم که رولشان برجسته شود، تنظیم شود و به طبق یعنی موافق به ضرورت که در افغانستان دیده میشه، به ارزش هایی که در افغانستان است طبق او نشرات داشته باشه. مثلا یک اصطلاح بود وقتی که افغانستان اشغال شد، میگه ما در افغانستان ملت سازی میکنیم. این خیلی یک جمله توهین‌آمیز و خطرناک بود. ملت چی را گفته میشه؟ ملت او را گفته میشه که ارزش‌های مشترک داشته باشه، ارزش‌های خوبی داشته باشه. از این معنی یه بود که امریکایی‌ها و همکارانشان در افغانستان ارزش‌ها از سر نو جور میکنه و تفسیر میکنه و تفصیل میکنه، تشریح میکنه و سر مردم قبول میکنه. علی الحمدلله که ما و شما تاریخی چند هزار ساله را داریم، ارزش ها داریم و یک ملت مسلمان و متدین و قهرمان و زحمتکش داریم. باید رسانه ها آواز همین ملت بلند کنه، ارزش هایشان برجسته بکنه. یعنی ما اینمی خلا میبینیم که کاش که حالی هم بعضی سوالا که میشه ما تعجب میکنیم که این سوال از کجا پیدا شده، یعنی در بعض اذهان و جای بجای شده. مثلا یک اصطلاح عامه شمول است، این در افغانستان کجا و کدام گفته شده بود؟ حالی سر ما و شما یعنی یک کلمه جدید است همه شمول، یعنی سر افغانستان تحمیلی است. از بیرون مثلا ما و شما چند سال میشه که اینجا اصطلاح است مدنی فعال. تعالی تشریح نشده، معلوم نشده که کی هست و چی کار داره، چه مسئولیت داره. نمایندگی شده نشست دوحه دیدین دیگه حتما؟ بله دیدیم که چطور نمایندگی افغانستان کرد. یعنی این چیزا میتونیم که از طریق رسانه ها یه هم مردم
پیغام رسانیده شوه، تبلیغ شوه و اذهان تنویر شوه. و موضوعی که دیگه برادر بالا کرده که اگر امریکا با شما تعامل بکنه یا شما را به رسمیت بشناسه و شما در عوضش باگرام میت یا نه. اگر به رسمیت هم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه، باگرام چی؟ بلکه یک گز زمین هم داده نمیشه. یه موقف امارت است، یه موقف مردم است. مردم است. اگر اینطور میشد بس چرا 22 سال پیش چرا این چیزا را قبول نمی کردیم که ای که شهدا دادیم، ای که در بدری آمدی که رهبرا شهید دادیم، اینمی کارا که شد خود در مقابل ازی شد. وقتی که ما در دوحه مذاکرات داشتیم، باور بکنید بسیار به صراحت با امریکایا و با دیگه خارجه می گفتیم، همه از طرف تیم مذاکراتی که ما یک پردم در یونیفرم نظامی شما را قبول نداریم. حتی سریازی بحث شد، بعدا یک وقتی تو آمد که امریکایی میگفت که صحیح است حضور نظامی نمیخوایم، حضور استخباراتی میخوایم. ما گفتیم که نمیشه. برادرها گفته که نمیشه. فقط اگر میخوایی که به حیث یک دیپلمات بیایی مثل که دیگه کشورها میایه تعامل میکنیم. اگر برای تجارت و سرمایه گذاری میایی کالا میایه. فکر میکنم حالا بعضی امریکایی میایه به افغانستان. میایه. شاید بیایه. شما گفتی که سرپرست طبقه در این باره هر وقت که تصمیم رهبری گرفت، مصلحت به این شد که دیگه یک کابینه دائمی اعلان شود و علی هم کدام مشکلی نیست. دی محمد خیل صاحب سوال جوابوي. هغه کوم سوالو؟ آخري سوالی که بله موږ په دې برخه کې د سیمې په هیوادو کې الحمدلله ټول کنسلګری او سفارتونه چې هلته څومره تصادق وي، څومره اسناد وي چې هغه یې تصدیق کړي، هغه دلته ورته اجرا کیږي. راځو یوازې څو هیوادو ته چې په غرب کې دي، په هغو کې هم هالند ده، اسپانیا ده، چک پراک ده او دې خواته بلغاریا ده. هغوی هم له موږ سره په تعامل کې دي، اسناد یې ورته تاییدوو چې کله راشي دلې اجرا کوو. پاتې سو هغه ځینې سفارتونه چې تر اوسه پورې لا په اصطلاح غصب سوي دي یا د نورو په لاس کې دي، له هغو سره کوشش کوو چې راسي تعامل وکړي د ولس په خاطر. بله ورځ مې د اروپایي اتحادیې مصر سره راغلی نیکولسن، له هغو سره مې خبرې وکړې چې هلته خو افغانان آباد دي. ما ورته وویل چې ښه دا نن یو ماشوم پیدا سو، سبا یو سند ته ضرورت لري، ته ولې دا حق هغه ماشوم ته نه ورکوې، هغه افغان ماشوم ته؟ جواب یې څه و درته؟ دوی ویل چې موږ په دې غور وکړو. یعنی دا کوششونه روان کړي دي چې هلته کنسلي خدمات، ما ورته دا خو یو بشري موضوع ده، دا تاسې ولې سیاست سره تړئ؟ دا خو د افغانانو حق ده، په لکونو خلک دي، څوک به د تعلیم اسناد لري، څوک به د جایدادو اسناد تصدیق کوي، څوک به پاسپورت جوړوي، څوک به نور ضرورتونه لري، خپل سفارت ته به راځي، خپل کنسلګري ته، هغه د هغو ټولو ګډ کور ده. یعنې موږ ټولو سفارتو ته چې له موږ سره په تعامل کې دي، دا هم په صراحت سره ویلي دي. د تاسې له لارې اوس بیا ورته اعلانوم چې هر څوک سفارت او کنسلګري ته راغی، هغه که هر څوک خدمت به یې کوي. هغه ته به په دې نظر نه کتل کېږي چې ته مخالف یې که موافق یې، ته لوړ رتبه یې که ټیټ رتبه یې. او الحمدلله دغه 38 نمایندګۍ چې له موږ سره په تعامل کې دي، له یوې نه به هم تر اوسه چاته شکایت نه اورېدلی چې دا کار یې ونه کړو. متقی صاحب یک سوال دیگه میپرسم، اویی که یک حرکت در بیرون از کشور به نام مقاومت به میان آمده به رهبری احمد مسعود. گفته میشه که چندین بار شما نشست‌های پنهانی و آشکار داشتین نداشتین؟ چی میگفتن؟ چی میخواین؟ نه مجالس پوت خو نداشتیم، بلکه یک بار که دیدیم به جهان اعلان کردیم که در تهران رفته بودیم. اونجا کماندان اسماعیل خان بود، احمد مسعود بود، یک دو نفرای دیگه هم بود، دو سه تا. اونجا صحبت کردیم، مجلس کردیم، برش گفتیم که بیا برای کشور خود مشکلی نیست. اونجا هر چی سوال و جواب و سخنایی که داری شریک میکنیم، مشکلی نیست. ولی اونها یعنی حاضر نشدن، تقاضایش کمکی بلند بود، توقع بلند داشت. چی است میتونین بگویید؟ اصلا مشکلی است که مثل که پیش گفتیم که اینجا ارزش ها تغییر شده. مثلا مردم افغانستان با پروردگار عالم ایمان داره، به مردم خود تکیه داره، ولی بعضی کسانی هست که یه همه ارمانهایشان
با آمریکا بسته شده، با خارج بسته شده. اونها فکر میکنه اگر اونها همکار ما باشه دیگه هیچ مشکلی نیست. حتی شما دیدی که اشرف غنی بیچاره تا لحظات اخیر تا وقتی که با هلیکوپتر بالا میشه همین تصمیم نگرفته بود که با خوست میره یا به ازبکستان. تشکر. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی امیرخان متقي له تاسو نړۍ مننه کوو چې زموږ بلنه مو وبلله. مننه. خیر اوسئ چې دا زمینه مساعده کړه او دوستانو سره مو لیدل. الله تعالی مو وساته. کور آباد. خیر اوسئ.